السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک راته وایي چې وتر اووه رکعته هم کېږي، 15 رکعته هم کېږي، 1 رکعت هم کېږي، 2 هم کېږي، 3 هم کېږي. دا خبره څنګه؟ محترم وروره، وتر 3 رکعته کېږي. 3 رکعته واجب دي، زیادت کول دا هغه جرم دی. دا 3 رکعته زموږ مذهب دا دی چې په یوه سلام سره کېږي، او د امام شافعي صاحب مذهب دا دی چې په 2 سلامو سره کېږي. حاشیة التحتوي على مراقي الفلاسفه 315 باب الوتر واحکامه. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک 3 رکعته وتر کول په 1 سلام سره، او دا حدیث امام حکیم هغه صحیح کړی دی چې دا صحیح حدیث دی، او امام بخاري او امام مسلم دواړو ذکر کړی دی دا حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر کول په 1 سلام سره، او د شافعیانو مذهب دا دی چې 3 رکعته وتر په هغه 2 سلامو سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت راووتی چې صحابه کرامو ته په مخ کې خوشحالي معلومېدله، صحابه کرامو ته ویل 3 رکعته وتر پر تاسو باندې واجب دي. نو دا حدیث ترمذي او شیخین او ټول کتابو د حدیث ذکر کړی دی. نو دا څوک چې وایي 2 رکعته 15 رکعته هم راغلی دي، دا بس خطا وتلی دي. نه په حدیثو کې د وترو تعداد تر 3 زیات راغلی دي، نه په فقه کې. صرف په کیفیت کې اختلاف دی. زموږ په مذهب 3 په 1 سلام، د امام شافعي مذهب باندې امام شافعي صاحب په مذهب باندې 3 رکعته په 2 سلام باندې زیادت نسته کې. وتر 3 رکعته دي، خو صرف په کیفیت کې په مذاهبو کې فرق شته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.